سلامونه د کرکټ مینوالو هیله ده چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان لوبډله د هند پر وړاندې په دویمه لوبه کې هم د سترې ماتې سره مخامخ شوه. افغان لوبډلې په دویمه لوبه کې هم د هند پر وړاندې ډیره ناکامه توپچونه ترسره کړل او ناکامه فیلډینګ یې ترسره کړ چې افغان لوبډله په دویمه لوبه کې هم له سترې ماتې سره مخامخ شوه. په نننۍ لوبه کې یو ځل بیا افغان کپتان هم ښه کپتاني نه کړه ترسره، څنګه چې په کار و بالران یې هغسې ونه ازمایل. بالرانو ته په خپل وخت باندې چانس ور نه کړ، سپینران مسلسل ناکامه کېدل، بیا هم سپینران لوبول، خو د فاست بالینګ لونډران ناست و، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي. د کپتان کپتاني هم ډیره ناکامه ترسره سول. د لوبې په پیل کې افغان لوبډلې د لوبې پچه وبایلله، هغه پریشر هم په افغان لوبډله باندې پروت و. په ټوله کې افغان لوبډلې نن یو ځل بیا ډیره ناکامه توپچونه ترسره کړل. په دویم انینګز کې دا هم و چې برخه ډیره زیاته کېدل، بالوند و، څنګه چې افغان بالرانو غوښتل هغسې بالینګ یې نسو ترسره کولی. خو تر ټولو مهمه بیا دا وه چې کپتان بالران په خپل وخت کې نه کړی استعمال. نور احمد، محمد نبي ساخیل او مجیب رحمان چې ډیر زیات وټکېدل، څلوریزې او شپږیزې ډیرې زیاتې پر راغلې، هغه مسلسل ولوبول سول. خو عظمت الله عمرزی چې په نوي بال باندې ډیر زبردست ښکلی بالینګ ترسره کوي، هغه ته چانس ور نه کړل سو. ګلبدین نایب چې کله ناکله په دغسې مهم وخت کې چې ویکټ یې نه ځي، بیټسمینان څلوریزې او شپږیزې وهي، په دغسې مهم وخت کې بیا د لوبډلې لپاره ډیر ښه ثابتېږي او بیک ټو بیک ویکټ اخلي چې هغه لوبه د ځان لپاره راګرځوي. چې نن بدبختانه نه ګلبدین نایب ته چانس ورکړل سو، نه عظمت الله عمرزي ته چانس ورکړل سو. سپینران یې ډیر زیات وټکول، کپتان بیا هم سپینرانو ته مسلسل چانس ورکوي. په لومړي سر کې هم تاسو وکتل چې نوین الحق او فضل حق فاروقي ویکټ ترلاسه کړي، خو بیا سپینرانو ویکټ نه سوې ترلاسه کولی. سپینران یې ډیر زیات وټکول، خو وروستي اورونو ته چې یو ځل بیا کریم جنت راوستل سو، بیا هم بهترینه په زړه پورې بالینګ ترسره کړ چې د خپلې لوبډلې لپاره یې دوې مهمې ویکټې هم ترلاسه کړلې. په ټوله کې افغان لوبډلې په لومړي سر کې پچه وبایلل، د پچې پریشر هم په افغان لوبډله باندې ډیر زیات پروت و، ډیر ښه پیل یې واخیستی، خو رحمان الله ګربز یو ځل بیا په ډیرو کمو منډو باندې خپل ویکټ له لاسه ورکړل. همداسې ابراهیم ځدران اوټ سو، نبي ساخیل، عظمت عمرزی پرله پسې اوټ سول. نو په لوبډله باندې ډیر زیات پریشر و، خو کله چې ګلبدین نایب سیټ سو، نو یو ځل بیا خپل زاړه یادونه راتازه کړل، یو ځل بیا مینوال ډیر زیات خوشحاله کړل. د افغان لوبډلې لپاره په 15 بالونو باندې 50 چټکې منډې جوړې کړې چې بهترینه شاټونه یې ووهل. یقینا خپل مینوال یو ځل بیا ډیر ښه خوشحاله کړل او د سختو ورځو لوبغاړی دی. نن یقینا په افغان لوبډله باندې یو ځل بیا سخته ورځ وه چې ګلبدین نایب نن یو ځل بیا ښکلې لوبه ترسره کړل، خو بدبختانه چې په بالینګ کې چانس نه ورکړل سو. که په بالینګ کې چانس ورکړل سوی وای، زه پوره باوري وم چې په بالینګ کې به هم بهترینه بالینګ ترسره کړی وای. ګلبدین نایب په دغسې مهمو لوبو کې ډیر ښه بالینګ او ډیر ښه بیټینګ ترسره کوي. خو عظمت الله عمرزی چې بیا په نوي بال سره زبردسته بالینګ ترسره کوي، هغه ته هم بالینګ ور نه کړل سو. برخه هم ډیره زیاته سوې وه، بال هم لوند و، میدان هم لوند و، خو څنګه چې افغان بالرانو غوښتل هغسې بالینګ یې هم نسو ترسره کولی. سپینران خو یې بیخي ډیر زیات وټکول، فاسټ بالرانو لونډرانو ته بیا چانس ور نه کړل سو. د دې لوبې په پیل کې هند د لوبې پچه وګټل او په خپله یې د توپچونې پرېکړه وکړه. افغان لوبډلې د لوبې په 19.15 اورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، یوازې 102 منډې جوړې کړې. په کار خو دا وه چې تر 200 پورې منډې جوړې کړې وای، چې بیا هندۍ لوبډلې ته هم ډیره سخته وای. هندۍ لوبډلې ځوانان ډیر ښه وځلیدل. د افغان لوبډلې لپاره ګلبدین نایب 50 منډې جوړې کړې، نجیب ځدران، مجیب رحمان او کریم جنت پر 100 زیاتې منډې جوړې کړې. نور بیټسمینان بیا ناکامه سول. او کله چې د هند لوبډلې توپخانه پیل کړل، ډیره بریدګره توپخانه یې پیل کړل. روهیت شرما په تیره لوبه کې هم په 0 باندې سوځېدلی و، نن یو ځل بیا د فضل حق فاروقي لخوا په 0 باندې اوټ سو. ویرات کوهلي هم ډیره تیزه لوبه پیل کړل، خو د نوین لخوا اوټ سو. د دوی لپاره بیا ځوانان ډوبي او جیسوال خوندوره لوبه ترسره کړه. جیسوال 50 ووهله، تر 60 زیاتې منډې جوړې کړې. ډوبي چې په تیره لوبه کې هم د خپلې لوبډلې لپاره خوندوره لوبه ترسره کړې وه، خپلې لوبډلې ته یې لوبه وګټل، هم تر 60 زیاتې منډې جوړې کړې وې، ناسوځېدلې 2 ویکټې هم ترلاسه کړې وې. نن یو ځل بیا خوندوره توپخانه ترسره کړه، بیا هم تر 60 زیاتې منډې جوړې کړلې او افغان لوبډلې ته یې ستره ماته ورکړل او ناسوځېدلی هم پاتې سو. افغان لوبډلې لپاره بیا په توپچونه کې نوین الحق او فضل حق فاروقي یوه ویکټ ترلاسه کړه. کریم جنت چې وروستي اورونو ته راوستل سو، بهترینه توپچونه یې ترسره کړه، 2 مهمې ویکټې یې ترلاسه کړې. خو زه باوري یم که نورو 2 لونډرانو ګلبدین نایب او عظمت عمرزي ته هم چانس ورکړل سوی وای، هغه به هم ډیر ښه ثابت سوی وای. هندۍ لوبډلې چې په دومره اساني سره دغه هدف چیز کړي، دا به یې په دومره اساني سره نه وای چیز کړی.
پیچ هم د دوی سره ډیره زیاته مرسته کول. سپینرانو هم دوی ته ډیر زیات اورونه ترسره کړل چې دوی ته دغه لوبه ډیره زیاته اسانه وه. نو د فاست بالینګ لونډران ونه ازمایل سول او افغانستان دویمه لوبه هم وبایلل. په دې هیله چې په درېیمه او وروستۍ لوبه کې افغان لوبډله زبردسته لوبه ترسره کړي او وروستۍ لوبه وګټي. وروستۍ لوبه نو په 18 تاریخ ترسره کیږي. د افغان لوبډلې د بریا په